لغمان ولایت کې پر 11 جګړه ځپلو کورنیو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شول. د لغمان ولایت مقام په لارښوونه د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو ریاست په هلو ځلو د UN ماس همکار مؤسسې په مالی لګښت برابر شوې مرسته د مرستیال والي ترڅنګ د دې ریاست د رئیس شیربادر همت او یو شمېر نورو په لاسونو ویشل شوه. د لغمان مرستیال والي ښاغلي شهزاده مظلومیار نن د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته د مرستو د ویشلو پر مهال هغوی ته د خواخوږۍ او غمشریکۍ مناطب وړاندې کړل او د جګړو پر مهال د ملکی وګړو ژوند ته د خاصې پاملرنې ژمنه وکړه. په دغه مرستو کې د 2 شهیدانو او 9 ټپیانو کورنۍ شامل وي چې ټول ملکی وګړي دي او د جګړو له کبله زیانمن شوي وو. په برابر شوی مرسته کې د هرې کورنۍ لپاره وړه، غوړي، وریجې، لوبیا، بوره او بیلابیل غیر خوراکي توکي شامل ول.